بلډینګ خو ډېر ښایسته دی، خو په دې بلډینګ کې یو داسې دردناکه واقعه ده چې زه تاسو ته اوس وایم. یو افغان معلم اوسیږي چې عمر یې تقریبا 63 کاله دی. نن په دې باندې سخته ورځ راغلې ده او په پېښور کې د کینسر د لاس چې کوم دی دغلته ده. زه د شپې 3 بجې دغلته باندې وای ناست یم. دا پنجابیان دي شاوخوا دا ورپسې خاندي. السلام علیکم ملګرو، تاسو دغه بلډینګ وګورئ. بلډینګ خو ډېر ښایسته دی، خو په دې بلډینګ کې یو داسې دردناکه واقعه ده چې زه تاسو ته اوس وایم. او هغه واقعه زموږ د تیر حکومت چې کومه یو مورکۍ وه چې معلمه وه د هغې واقعه ده. راځئ زه تاسو سره وښیم. تاسو وګورئ ورونو، دلته زموږ یو افغان معلم اوسیږي چې عمر یې تقریبا 63 کاله دی او دغه ځای کې اوسیږي. کینسر مریضه ده، تقریبا د تیرو څو کلونو نه. د هغې اسناد ټول څیزونه دا تاسې کتلی شئ، دغه اسناد دي. ښه د کومه کوټه کې چې اوسیږي د هغې په وینا ټوله شپه د دوی ځینې حشرات او چرمخیګانې او داسې ځونه راځي چې یو ټکې خوب دي د لاسه نشي کولی. دا ورته چا بلډینګ کې یو مستقیمه کمره ورکړې ده. د دې نه چې نور راوخیږي سبی تقریبا مازدیګر چې کوم دی بیا نور بېرته ډوبېږي او دغه کمره بغیر د پکې او دا د پشکال وخت په پېښور کې تاسې پېښور کې کوم خلک دی هغه وښویږي چې دلته څونه ګرمي ده. خو دغه زنانه چې کوم دی دغلته ژوند کوي او یوازینی څیز چې د دې د خوراک لپاره موجود دي دغه وریجې دي چې تقریبا نیم پاو به هم نه وي. زه د زنانه ویډیو دغه تاسو ته نه ښیم، فقط تاسو صرف جامې لیدلی شئ. خو زه دغه غږ په ټولو افغانانو باندې کومه چې ګورئ دا یو معلمه وه. دې نه مخکې په وطن کې زموږ استاذ د بچو تربیت یې کوو، زموږ استاذ د ماشومانو ته چې کوم د تعلیم ورکوو. نن په دې باندې سخته ورځ راغلې ده او په پېښور کې د کینسر د لاس چې کوم دی دغلته ده. تقریبا زه 8 میاشتو نه په دغې ښځې سره په رابطه کې یم. دې نه مخکې تقریبا $1,500-2,000 پورې شاوخوا موږ ورته هغه کړی او سیستم کړی دی چې د کینسر معالجه شوې ده. خو اوس لږ نوره مریضتیا پیدا شوې ده چې هغې دپاره تقریبا $1,500 پورې ورته نور هم ضرورت دی. او بله خبره تاسو ته وکړم چې دې کمره کې چېرته دا نور کورونه چې دي دا نور فلیټونه دا وایي کله چې د شپې ناوخته زه راوځم د حشراتو دې څیزونو د لاسه باندې خوب نشم کولی هلته، نو دا خلک بیا مپسې خاندي. وایي زه د شپې 3 بجې دغلته باندې وای ناست یم. دا پنجابیان دي شاوخوا دا ورپسې خاندي چې موږ نن خپله افغانه مورکۍ د دې پنجابیانو او د دې خلکو نه ونه ساتو او د دې معالجه نن ونه کړو. نو سوچ وکړئ چې دغه بیا زموږ څونه بدبخت. دا ښځه د 63 کلو ده، زموږ ستاسې د مور په ځای ده. څوک چې د خپلې مور دپاره مینه لري تاسې دغې مور هم لږ احساس وکړئ. که تاسې دې مور سره امداد کول غواړئ دا وټساپ نمبر دی تاسو ته ښکاري، تاسو موږ سره رابطه وکړئ. انشاءالله ستاسې امانت دی، تاسو په دې باندې ثبوت غواړئ، هر څه غواړئ په وټساپ به تاسو ته راولېږل شي او دغه ټول پیسې به انشاءالله موږ دې خاله ته چې کوم دی ورسپارو. او تاسو ته زه دغه وایم چې که تاسو دا امداد نشي کولی دا ویډیو خو کم از کم خپرولی شي تاسو دې دپاره چې د دې مورکۍ چې کوم دی خدمت وشي او د دې مورکۍ چې کوم دی یو سمه لاره دې دپاره برابره شي. که تاسو دا ویډیو په خپله نشي دغه کولی نو شریکه یې کړئ بیا.